عزیزانو دیتا بزیاد تر سوچ کوئے یو سڑے راغے واغوی چیزو اگے زمولائے ما ماتے ہوئی چیزو اگے او ما دا غد الوگی لری کولو پورا اسباب جوڑ نکڑ یو خبر دا خبر دا کنے چے جیب کلاس وحی او مات پیز پہ سوال رو باسی اولا یو دا خبر یو دا چی سڑی ہوئی چیزو اگے او تا پینځه په سوال ورکو او د سړی غریب خطا سره زور نه دی لاړ بش نستا عظیم مؤاخذه په قیامت کې پدې هم چاغتا ته ویلی چې زه اوګه نو داغل وگا پا پینزا پیسوال نه دفع کېدا او ستا وسو چې تا دې مور کړې ما په خبرو پوهې په دې باندې د مقربین و قرائن دال د یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام تینا خدای پاک ورک او داسی ورک شو چه سلویخ کال ورک یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے او یوسف علیہ السلام پیغمبر دے او بیا داسې زوی دی چې د ټولې دنیا حسن یو طرف تکي او یو د یوسف حسن بل طرف تکي نو دا به پدرون شي دومره ښایستهو ځکه چې قرآن داغه قصې ته داسی صیغه ویلې ده چې هغه صیغه الله د بل پیغمبر قصې ته نه ده ویلې نحن نقص عليك احسن القصص احسن اے پیغمبر یو ډېر ښایسته قصه درته علما لیکي چې دا ډېره ښایسته قصه ورته خدای ځکه وویله چې د دې کیسې مالک ډېر ښایسته و نو الله کیسې تم ځکه ښایسته و دا غوندې زوی څلوېښت کاله د یعقوب علیه السلام نه یې ورک د یو کور جوړ کړی و په هغه کور یې لیکلي و دارالحزن د غم کور او سلویخ کاله داسی جڑلیو چا د سترګو گاٹی ویلی شو او بشوی او هغه اوبه د اوښکو په ځای کې راتلې سترګې لاړې علما وایي چې یعقوب علیہ السلام سره دا دومره لوی کار ولې وشو او ډېر لوی پیغمبر او داسې درد او داسې غشه ورته په سینه کې منډلې چې څلوېښت کاله الله دې امان علما لیکي چې دا ځکه چې دې یعقوب علیہ السلام ته یو فقیر راغی هغه فقیر ورته وویل چې زه اوږی یم
نو دا ورته وی چې لږ صبر وکړه روټۍ تیاری یعقوب علیہ السلام په سبل سکار کې مشغول شو دا فقیر هیر چې هیر شو نو دا فقیر هم داسې وګیلا چې وګیلاړو نو یعقوب علیہ السلام ته خدای پاک وی چې دې فقیر کدا ستا روټۍ خوړلې وي نو په دې یو روټۍ به د 40 ورځې عبادت کړي او ته بل کار کې مشغول شو او دې در نه وګیلاړو نو په خپل ذات مې د قسمی چې د 40 ورځو په بدل کې به د 40 کاله جوړو عزیزان پیغمبر قصدن نه هیر شوته او کینولو چې روټه تیاریږي اغلا خو 40 کاله درد ورکړلې کی او مونږ ورته الټا کنزلی مو بدرد ورته وای معاف کاو رکشاو تنیتا دیو گوراو سندانا غٹی او پلانے او چی مونگ بسو کالا جوارے مونگ رہے او سڑے راگا ڈیرا غٹا تنائے کنا جی او وی چی زوگے د خدای په نامه خدای دیو کی چې دا سړی کروڑپتی وي خو چې وی چې زوګه ما د خدای په نامه او دا غل وګه د دفع نکړه دغه منځونه به د اور سولنی وي او ستا په غاړه کې به پرتی وي او جهنم ته روانه تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو د دې به ډېر خیال ایس پته نه لري د محتاج او د غیر محتاج ایس پته نه لري او چې یو سړی سوال وکړي سوال وکړي هغه سوال به رد کې نه غصه به ورته نه نه در سره څه ورته ووایه چې الله دې وبخه معاف کړه غصه به ځکه چې قرآن کریم ویلی دي چې واما السائل فلا تنهر سائل برټی نه حدیث کې راځي چې که سائل په اس باندې سور راشي په اس سور وي او راشي او سوال وکړي نو رټی به نه څه به ورکه اگر که د ګډوري هغه سوځېدلي نوکې پاتې وي په کور کې اوم به هم رټی نه او څه به ورکه نو زما عزیزان هغه هم د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی هغه ولی تا ته ودرولو د سائل په شکل کې ولی دا ستا د مال او ستا د ایمان امتحان خدای چې تعالی درکړي دي نو هغه نشي ورکول نشي ورکول تاسو ورشي دلته زرګونه جیره بزمکه خدای یو سړی دا ورکړي کروڑونه روپے
داسې خلقو سره دي چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې او بې نیازه دله دې کروڑونه روپۍ ورکوي خو د هغه تقسیم نه نو دا د قدرت امتحان چې یو لی ورکي او بل ورته ودرئ قیامت کې به دا چلم دا ملاوی بزرگم وی پیر صاحب پیر صاحب میاں صاحب صاحبزادہ صاحب صاحب حق صاحب خدای او قرآن ته وګورئ دا لانجې کونجې پکې چا راوځي او که چېرته خور نیکه د چا ښه سړی تېر شوي هغه زامن یې ټول صاحبزادګان شي اوس زمونږ نیکه چې دی آدم علیه السلام هم د پیغمبر وصي نو مونږ ته پکار ده چې آدم صاحب وایي کنه ده مونږ ته آدم صاحب وایي چې دا د آدم علیه السلام میاں صاحب دی صاحب حق صاحب دی صاحبزاده صاحب دی ګلستان صاحب اوس زمونږ ګلستان گورنر خدای به داسې په ډېره ښه کړي ګلستان ښې ورځې والله که وګورئ ښې ورځې والله دغسې چړې به دې په خېټه کېږي هغه به در سره کېږي چې د یو زخم وینې به سټې سبا بدل کې بل سورې وشي د بل زخم وینې به سټې بل سبا بدل کې بل سورې هغه به در سره کېږي چې ستاړه یې نه مني وایي من قاله ما لا ينبغي من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي سوک چې هغه خبرې کوي چې دته مناسب نه نو واوري هغه چې د نفس به نه ته چې څه وایې د هغې بدل کې همغه اورې همغه در سره جاګي او نور بکی نور تماشې به کوئ د دې خپل اوس ضیاءالحق صاحب قاضیان مقرروي نو اوس نه ورته صاحبه په ګیرو تیل مګل تورو شوي شرشمو تیلم ګران قاضیان مقرر اوس هغه قاضیان به څه فیصلې کوي څه به کوي غل نه به لاس غوڅوي زناکار به سنګساروي شرابي به په دروغ ملک کی تو شریعت راولی چتا پا ایرپورٹ باندے دا عام جمتوب کی اجازت ورکڑ عمل کی تو شریعت راولی استاد ایرپورٹ کسٹم تا سپیشل ہدایات کی چې هر قسم وی سی آر چا راوړو
نیسی ما و ما منی کوئی یو 100-200 روپے دیوالی نو را پریدئی دا لوی نعمت تے چی دی پاکستان تا ډیر تب اسلام راوڑ دا قاضیان پا دی اسلام راولی چی کم تپ عدالتونو کی کینے دا دا کری کٹوار دا خود کرائے ٹٹوان دا دا کرائے ٹٹوان با دا لاڈ نکالے دا جوڑکڑی قانون خلاف فیصلہ پا دی ملکی والکی دا امریکی دا پالیسی خلاف فیصلہ پا دی ملکی داستا دا کرائی ٹٹوان نو عزیزانو دا وقتی طور امتحان دے خلق پہ چدائی ہویا فاور کرل دی اولاد قوم سچ دا شریعت اعلان ہو شریعت اعلان کم دیکھ غیر دی پخبر گنو شریعت اعلان کم دیکھ شریعت اعلان نه دے کړه شریعت له داسې چلو کو لکه د ټانګیوالو زیارت ټانګیوال چې ملاره تیریږي او چونه کړه دیوالو ګوري نو دا چلو هلکه دا دې څوک د ګډې سره او د احمد زیارت ته سلام سب د خپل کوته کړه او د زیارت ته سلام صدر صاحب خود شریعت نه د ټانګیوالو زیارت جوړ ویوچه دا شریعت پا بارش شریعت سبانی کا مخار شریعت آرڈیننس دا سمکل قوم دے دا خلقویگی نا تبویگی اس در آرڈیننس لفظ تفوس کم اللہ کبھی آرڈیننس کسی پورے گئی نا وی تورا گرم شوش کی نز حیران یما تورا گرم شوش کی نز حیران یم چه رحمان لانا عقل شن بالغ تورا گرم شوش کی نز حیران یم چه رحمان لانا عقل شن بالغ اس یو قوم تا قوم تا ملک تا سربراہ پا خبرہ نپوئی اگا قوم پا سبا دا ملک سربراہ دا برائی نسنگنی وی باوی تا سنگا چه تا خلق وی تا ترو وی باوی فخبره کوئی شنو على بوي چې غلط قوم د قوم خبره کوي شریعه دینس دته وي چې د صبرنا دمل ټول عدالتونو انګریزي قانون ختم تمره هو کوئی دیگاله بیا تقریر دے پوبان دے پاتا بچی وائیو تمام عدالتونو نا دا انگریز جوڑ کرے قانون ختم آو سبانا با عدالتونو کی فیصلے پا فتاوی علیمگیری بانی فتاوی عالمگیری یو کتاب دا عالمگیر بادشاہ دا پارا مفتیان و علماء جوڑا کرے او دا عالمگیر ټول نظام دا ملک پا یو فتاوی عالمگیری بات
तापदे मलकियों के सवाल बादालतों के उर्दू के शता अंग्रेजी के शता फारसी के शता पुख्तो के शता ना अदालतों ता और जजानों ता तकलीफ थे और न वकीलानों यो शरिया ऑर्डिनेंस देता शरीयत न हुई थी। हाँ, इस पे कुछ वक्त लगेगा, इस पे कुछ वक्त लगेगा, इस्लाम लाने में कुछ वक्त लगेगा। दा पाकिस्तान द मकीन और ज्यादा काफिर प मक्का के हो अल्लाह मूस फर्स चट्टोल मल्क द कुफर तनूर और पैगंबर से हुए चिट्टिक बमुंस कवस मुंस बाद काबे पख्वा की गोलो और अबू जहल बस खान लड़ी रावड़ा उधर रसूलुल्लाह पमला बे दा पाकिस्तान द मकीन हम ज्यादा काफिर दी चिलगरूरो पे इस्लाम रावली एकदम पे नशी रावली दोस्त खबर हाँ योट वल्लाहिल अज़ीम कफ पाकिस्तान के तरह पूरे दे इस्लाम नूमो गोरे और न इस्लामी ऑर्डिनेंस गोरे जे तरसो पूरे द पाकिस्तान खजो नहीं खबर द खजो दा खजी खुदा परस्ते प शेखानुम स्वरी प मुलियानुम स्वरी